طالبان وايي په افغانستان کې د چرسو د پروسس کارخونه جوړیږي. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وايي چې د سی فارم په نوم یو کمپنۍ غواړي په افغانستان کې د چرسو د پروسس فابریکه جوړه کړي. د یاد وزارت ویان سید خوستی په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې تیر ورځ د دې وزارت د نشئی توکو سره د مبارزې امنیت مسولینو د سی فارم کمپنۍ له استازو سره لیدلي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سی فارم کمپنۍ غواړي په افغانستان کې د چرسو د پروسس کمپنۍ جوړه کړي چې ورسره به په هیواد کې چرس هم دې کمپنۍ ته ورکول کیږي چې دوی به ترې دوا او یو ډول کریم جوړوي. ښاغلي خوستی د سی فارم کمپنۍ استازو له قوله لیکلي دي چې افغانستان کې په 100,000 جریبه ځمکه چرس کرل کیږي چې دوی 10,000 جریبه چرس ته اړتیا لري. دغه کمپنۍ غواړي په افغانستان کې د چرسو د پروسس په برخه کې د 450 میلیونه ډالرو پانګونه وکړي. د معلوماتو له مخې د یادې کمپنۍ سره د قرارداد ټول مراحل بشپړ شوي او په لنډو ورځو کې به دا پروژه رسماً پیل شي چې ورسره به ګڼ شمېر هیوادوالو ته د کار زمینه پیدا شي.